وبسملا ومحمدلا ومصليا ما بعد فقد قال الله تعالى وقل ربي زدني علما. وقال الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا. محترم علماء کرام و استاذانو او د جامع عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ استاذانو مشرانو ډېر خوښ یو چې نن اسلامي آزاد افغانستان کې د علمي ترقۍ په بنیاد باندې یو مثبت قدم ایښودل کیږي. الهي سنت دا دی چې هر هغه شی چې ډېر مهم وي الله تعالی حضرت علیه السلام ته د هغې تعلیم ورکوي چې د دې غوښتنه د مانو علم د هر ذي عقل په نیز باندې دا محمود دی او ډېر مهم دی. حضرت علیه السلام ته الله تعالی د دې تعلیم نه ورکوي چې ته د عمر ډېروالی وغواړه د مانه، د مال زیاتوالی وغواړه د مانه، د صحت زیاتوالی وغواړه د مانه، د نورو نعمتونو زیاتوالی وغواړه د مانه. د دې تعلیم ورکوي چې د علم د زیاتوالی غوښتنه د مانه وکړو. الله وی چې هغه خلک چې علم لري هغه خلک چې علم نه لري دا سره برابر نه دي. دلته حذف د فضله راغلی یعنې په هیڅ شي کې سره برابر نه دي. دا بیا وروسته د علماو تقسیم دی چې دا علم فرض عین دی او دا فرض کفایي دی او دا فلان او دا بستان. په نفس علم من حیث العلم چې راواخلي دا انتهایی زیات مهم دی. حضرت علیه السلام سوال کوي چې یا الله زه د تا نه د علم نافع غوښتنه کوم. اسلام خصوصا علم ته ډېره زیاته توجه دا ورکړي او حضرت علیه السلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، علما د پیغمبرانو وارثان دي. د حضرت علیه السلام چې کوم منصبي فرض هغه به د عالمانو وي. حضرت علیه السلام د مسلمانانو د ټولو ضرورتو مرجع و، هغه دینی ضرورتو کو دنیوي ضرورتو. یو مسلمان ته به دینی ضرورت پیدا شو حضور ته براته ضرورت په پوره کو. یو مسلمان ته به دنیوي ضرورت پیدا شو حضور ته براته خپل ضرورت په پوره کو. حضور علیه السلام د امت دواړه ضرورتونه پوره کړي. یوازې دینی ضرورت نه دنیوي ضرورت هم. حضور علیه السلام د مسلمانانو په دواړو میدانونو کې مشهور. علما چې د حضور وارثان دي په دواړو میدانونو کې د امت مشران دي او په دواړو میدانونو کې به ځان د دې جوګه کوي چې د وخت مسلمانانو ضرورت څنګه پوره کړي. تر اوسه پورې زموږ او ستاسو کاری ساحه صرف دا و چې موږ د مسلمانانو دینی ضرورتونه پوره کولو. یو مدرسه کې علوم لوستل، علوم زده کول او بیا بهر ته راتلل، یو مدرس په حیث، یو امام په حیث، یو خطیب په حیث باندې خدمت کول. د دې دا معنا و چې موږ او ستاسو ذمہ داری صرف د مسلمان دینی ضرورتونه پوره کولو. یو چاته په سوال پیدا و را بغه او ما ته به خپل ضرورت پوره ک مانځه کې دا مسلې څنګه دي او روزه کې څنګه دي او حج کې څنګه دي او زکات کې څنګه دي. ما ته د مسلمانانو د دنیوي ضرورتو مرجع نو. اوس د الله تعالی احسان هم دی او د الله تعالی طرف نه ډېر لوی امتحان متوجه دی علماو ته چې نن ما او ته د مسلمانانو د دواړو میدانونو مرجع ګرځېدلی وو. د افغانستان د ولس دینی ضرورتونه پوره کول دا هم زما ستا ذمہ داری ده او د دې ولس دنیوي ضرورتونه پوره کول دا هم زما ستا ذمہ داری ده. ما او ته د ډاکټر زیم نیولې دی، انجینر زیم نیولې دی، اقتصاد پوه زیم نیولې دی، قانون پوه زیم نیولې دی، ټول زینم نیولې. اوس کاره خبره ده چې دا ټول زینه تانی ولې دي اوس په دې حق ادا کینو. په ډېرو سختو شرایطو کې ما ته قرار لرو د ولس ضرورت را په غاړه دي. کومه تاسو د صحابه ژوندۍ وګورو په دنیوي میدان کې دغه وخت
ژوند ډیر ساده و لیکن نن ته د مسلمانانو ژوند وګوره ډیر تغییر کړی ما او تا نن مسلمانان د صحابه او د وخت دنیوي ضرورت نه غواړي ما او تا نن ولس د دې وخت ضرورت دارانه غواړي په دې میدان کې وګوره د صحابه په دور کې د تابعین په دور کې دینی جزئیات دومره ډیر نه زما واست فقهاو چې کوم کتابونه لیکلي د په وخت کې دومره جزئیات نه نن تاسو علمي میدان ته راشئ دومره نوی قضایا مخه تراغله چې د مفتیانو نه درک خطا کړي چې د دې جزئیات او اندراج د کم کولی لاندې وکړو نن کومه ګوري چې دنیا په دنیوي میدان کې کم ځای ته رسیدلې افغانستان په دنیوي میدان کې هم ډیر شاته پاتې دي او دا غي وجه دا ده چې د څلورو لسیزو زیات جنگ وزا په د ملک همدارنګه په دې څلورو لسیزو کې زما استاد علمی طبقه ټوله توجه جهاد ته د ملک آزادول ته زما استاد علمی میدان په تحقیقی دنیا کې په ابتکاری دنیا کې ډیر څه نه دي کړی لکه زما استاد علماء ټوله توجه جهاد ته د وطن آزادۍ ته په ملک د اسلامي نظام اقامه کول ته طبي خبره ده چې یو علمی قشر په جهاد کې مصروف شي د وطن په آزادولو کې مصروف شي د اسلامي نظام په اقامه کولو کې مصروف شي نه دا په علمي دنیا کې شاته پاتې وي اوس الحمدلله ملک آزاد دی اسلامي نظام اقامه دی زما واستانه په دواړو میدانونو کې د ملک آبادول غواړي او دا زما واستانه ذمہ داری ده بل چا ذمہ داری نه جوړیږي ځکه ته د حاکم په حیث باندې نن قرار لري چې د حاکم په حیث باندې قرار لري اسلام تا ته د دواړو ذمہ داری متوجي کوي چې ته په موجوده وخت کې د مسلمانانو دنیوي ضرورت په څنګه پوره کوي او دینی ضرورت په څنګه پوره کوي د دینی ضرورت او د خپوره کولو په خاطر باندې دغه جامع عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ تاسیس تا شوه کتا سی وګوره چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په صحابه کې کم مقامو تدین هم او تا د کار اهمیت معلومیږي دویم افغانستان آزاد د اسلامي نظام پکې راغله د دنیا سره په علمي میدان کې مزل کول غواړي او د دې مزل لپاره په کابل کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په نامه باندې یو جامع جوړه شوې نو دې ته وګورئ چې دا به څومره مهم او بیا په کابل کې دا جامع جوړه ده چې د هیواد مرکز دی نو د دې جامع لپاره به ډیره مهمه دا وی چې استاد داسې استاد ولري چې د افغانستان په کچه باندې حساب پوښي او د دنیا سره سیالي پوښي همدارنګه دغه سي متخصص باید ولري چې هغه د ملک په کچه باندې یو قوي شخصیت دی او داسې قوي شخصیت دی چې د دې فکر او درد ور سره چې افغانستان په علمي دنیا کې د نورو اسلامي هیوادونو سره همسیال ګرځول د ازما ذمہ داری ده د ولس دینی ضرورت پورا کول د ازما ذمہ داری ده د دې موجوده اسلامي نظام دینی ضرورت پورا کول د ازما ذمہ داری ده په دغه احساس باندې با دلته کار کیږي د دې لپاره ډېر جهود او کوششونه شوي او دا جامعه د ملک د لپاره د نظام د لپاره انتهایی زیاته مهمه ده په دغه خاطر باندې د نظام توقع هم د دې جامعه نه ده چې د نظام کم ضرورت دي معاصر ضرورت دلته یو قوي د تخصص اداره جوړه ده نو زمنګ هغه معاصر ضرورت به دغه اداره پوره کوي
د ولس امیدونه هم د دې سره تړلي، د علمي قشر امیدونه هم د دې سره تړلي چې کداغه جامعه مضبوطه شي بیا به د دې جامعې نه فارغان دا به په نورو ولایاتو کې تقسیمیږي او التبا د استاد په حیث باندې درس ورکوي چې موږ ځوانان ورزو چې موږ د خپل ولس او د خپل هیواد او د خپل اسلامی نظام دینی ضرورتونه دا څنګه پوره کړو. نو دا د خوښۍ ځای دی چې نن د هغې دپاره د ازموین یو ترتیب دا جوړ شوی دی. دغه ترتیب ته مخالف دی د هغه ترتیبونو نه چې په مدارسو کې موږ او تاسو د هغې سره اشنا وو. نن نوي سهولتونه راوتي دي او اسانې لارې راوتي دي، مؤثرې لارې راوتي دي په هر میدان کې. دا مهمه نه ده چې موږ به خامخا هغه قدیمې لارې استعمالو. نن که تاسې وګورئ دنیوي میدان کې، دینی میدان کې چې څومره مؤثر وسایل راوتي، نو دارنګې په دینی میدان کې هم ډېر مؤثر اسالیب او وسایل دا راوتي دي. د هغې نه استفاده پکار ده. دا د الله تعالی نعمتونه دي، د هغې نه استفاده پکار ده. د هغې دپاره یو ډېر مؤثر ترتیب دا جوړ شوی دی. په ډېر تسلۍ سره به تاسو ته د دې فرصت درکولی شي چې هغه سوالونه حل کړئ. موږ تقریبا 3 ساعته او 4 ساعته وخت ورکو امتحان ورکوونکو ته چې ډېر په تسلۍ باندې دغه امتحان دا ورکړه او ډېر په اطمینان سره امتحان دا ورکړه. د مل په کچه دا اداره جوړه ده او د هغې انداز د نورو اداراتو په شان ډېر شفاف دی چې څنګه تاسو جوابونه ولیکل په همغه اندازه باندې به تاسو ته نتیجه اعلانېږي. او دا یوه خبره ډېره په وضاحت سره وایو چې په نتیجه کې د انسان څه دخل نه تاسو ته به هغه پرمې ښکاره شوي، پارچې به ښکاره شوي، دا تا چې څنګه ډکه کړه او خانې دا ډکې کړې، دا مشین ته ځي، د انسان پکې هیڅ دخل نشته. که یو څوک وغواړي بالفرض چې په دې کې تغییر راولي نو دا کېدی نشي. نو دا انتهایی زیاته شفافه پروسه ده چې په دې کې د انسان هیڅ دخل نشته، نه د چا نمرې زیاتېږي، نه د چا کمیږي، نه څوک د بهر نه څوک کامیابولی شي او نه څوک ناکامولی شي. یعنې دا هغه ډېره ښه طریقه ده. په مدارسو کې زموږ استادو چې کومې طریقې وي هغې کې دا ټولې خبرې کېدې. نمرې زیاتېدی هم شوې، کمیېدی هم شي، ناکامېدی هم شو، یو انسان کامیابېدی هم شو، لیکن دلته دا کار نشي کېدی. نو په دا خاطر باندې ستاسو نه دا غوښتنه ده چې ډېر په حوصله باندې، په اطمینان باندې او په شوق باندې هغه سوالونو ته جوابونه ووایي او دې ته ځان جوړ کړئ چې تاسو په د ملک په علمي میدان کې یو مؤثر اشخاص دا جوړېږي او د ولس او د نظام ضرورتونه به پوره کوي دینی. او دغه آزاد اسلامي افغانستان به د نور اسلامي هیوادونو سره همسیال ګرځوي. او لکه سره کې چې موږ دنیا ته د جهاد یو پیغام وروباخه او دنیا ته د جهاد بوزغلې د دې ځای نه خور شو. دارنګې که زموږ او ستاسو همت وي او صداقت وي او اخلاص وي نو دغه افغانستان لکه څرنګه چې د جهاد مرکز ده نو دارنګې به د علم مرکز دا هم جوړیږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.